په عشق کې مې شیندلی دی خپل ځان دا نوانه په عشق کې مې شیندلی دی خپل ځان دا نوانه تکړه شه لا مې نور که په لړزان دا نوانه د شعر ښایست دپاره چې توهین کړي د عالم د شعر ښایست دپاره چې توهین کړي د عالم محشر کې به دې وویني ایمان دا نوانه السلام علیکم ګرانو کتونکو سلامونه او نیکې هیلې ومنئ پروګرام پیرزونې سره یو ځل بیا زه ستاسو کوربه محمد شاه دلکش اظهر یم ملګرو امید د ربه کوم چې تاسو به روغ جوړ یې ښاد آباد او بریالي به پروګرام پیرزونه دی او په پیرزونې پروګرام کې موږ همیشه دپاره دا هڅه کړې ده دا زیار مو ویستلی چې د کار شاعران د معیار شاعران او په پښتو باندې مین شاعران راوچت کړو په دغې سکرین یې تاسو ته وښیو په دغې لړ کې راسره نن بیا یو ځل د خوشقسمتۍ نه غزل مومن صاحب ناست دی چا چې د پښتو ژبې دپاره بلها زیار ویستلی دی چا چې د پښتو ادب دپاره ډېرې ستړي کړي دي نن به په پروګرام پیرزونه کې په دویم ځل باندې میلمه کړی د ملګرو په غوښتنه باندې چې یو ځل بیا غزل مومن صاحب پروګرام پیرزونه کې میلمه شي نو نن مو ځان سره میلمه کړی دی راځئ چې هرکلی ورته ووایو سلامونه ورته ووایو او د دوی ژوند هم وپوښتو السلام علیکم غزل مومن صاحب وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ډېر زیات نیکې هیلې پیرزونې ستاینې ستاسو د ټولو مینوالو بلکې د ټولو اورېدونکو کتونکو مننه جزاک الله ستاسو هم مننه کوم غزل مومن صاحب د پیرزونو مینوالو غوښتنه وه چې غزل مومن صاحب د یو ځل بیا په پیرزونه کې میلمه شي او د هغوی شعرونه یې تر مونږ راورسي تاسو ته یو ځل بیا په پروګرام پیرزونه کې هرکلی وایو مننه جی زه په خپل نظر دومره صلاحیت ځان کې نه لرم بلکې نه وینم دا د ملګرو حسن ظن دی ښه ګمان دی د هغوی ښه ګمان ته هم سلام کوم ډیره مننه غزل مومن صاحب ژوند مو څنګه روان دی ادبي هلې ځلې مو څنګه روانې دي یاره ژوند خو که یو سړی ودرې هم روان دی که سړی مطلب وغواړي چې روان شي نو هم روان دی خو البته موږ چې په کم د ژوند سره په کم څنګ کې روان یو نو الحمدلله ښه ساعتونه دي د ژوند لږې ډېرې ستونزې شته دی خو بهرحال هغه مطلب ژوند وایي هغې ته چې ټولې د خوشحالۍ نه کله به خفګان کله به خوشحالۍ هغه ستونزې چې کوم دی ستونزې هغې ته موږ په ښه نظر ګورو زموږ د ژوند برخه ده زموږ د ژوند حصه ده زموږ د ژوند د کتاب یو صفحه ده نو د ژوند راکوونکي هم مننه کوو او په ژوند کې چې موږ سره هر قسم مدد کوونکي دي زموږ یاران دي دوستان دي د چا ښه لاس دی تاسو یې د ټولو مننه کوو ستاسو هم مننه کوم الله دې وکړي چې ستاسو ژوند کې الله پاک برکت واچوي د پښتو ژبې دپاره کار وکوئ د ادب دپاره کار وکوئ او د هر څه نه راتېرېږو مینوال انتظار کې دي ستاسو نه شعرونه اورو جی شعر خو یو غزل دی چې تار د رباب پکې لونګ دانې دانې خدایا تار د رباب پکې لونګ دانې دانې خدایا ستا یادولو له مې جوړې کړې تسبیح خدایا ډېر ښه دی بیا ووایه دا شعر تار د رباب پکې لونګ دانې دانې خدایا ستا یادولو له مې جوړې کړې تسبیح خدایا او ستا د کعبې د طوافونو ارمان خاورې ری ستا د کعبې د طوافونو ارمان خاورې ری بمي چاودنې را له وخوړلې خپې خدایا بیا وایه دا مننه جی ستا د کعبې د طوافونو ارمان خاورې ری بمي چاودنې را له وخوړلې خپې خدایا او مخ یې څرګند دی شپه ده وخت د تهجد هم دی مخ یې څرګند دی شپه ده وخت د تهجد هم دی اوس نو تا یاد کړمه که واخلمه بوسې خدایا ډېر ښه بیا ووایه مخ یې څرګند دی شپه ده وخت د تهجد هم دی اوس نو تا یاد کړمه که واخلمه بوسې خدایا او زه د زړې مینې د شره په امان نه شومه زه د زړې مینې د شره په امان نه شومه زه خورومه په یو زوړ قبر څیرې خدایا زه د زړې مینې د شره په امان نه شومه زه خورومه په یو زوړ قبر څیرې خدایا مینه مې دومره وه چې ځای مې په غزل کې نه کړه مینه مې دومره وه چې ځای مې په غزل کې نه کړه عمر مې دومره و چې ومسولم هي خدایا ډېر ښکلی دی مخکې دې هم اورو بل غزل دی چې
ارشاد. ما دې خود سره خود ازاره کړي الله دې وکړي. ما دې خود سره خود ازاره کړي الله دې وکړي. زما زخمونه که زما وي نو رڼا دې وکړي. ډېر ښکلی دی. ما دې خود سره خود ازاره کړي الله دې وکړي. زما زخمونه که زما وي نو رڼا دې وکړي. اخ په تا څه وشو مغروره هیلې ښکل دې کړمه. اخ په تا څه وشو مغروره هیلې ښکل دې کړمه. زما لاسونه که راپورې وي نڅا دې وکړي. ډېر ښه شعر دی. بیا اخ په تا څه وشو مغروره هیلې ښکل دې کړمه. زما لاسونه که راپورې وي نڅا دې وکړي. د یو وجود حرارتونه سکمه پرله پسې. د یو وجود حرارتونه سکمه پرله پسې. د یو سړي مخ دې روښانه وي مولا دې وکړي. ډېر ښه دی. د یو وجود حرارتونه سکمه پرله پسې. د یو سړي مخ دې روښانه وي مولا دې وکړي. او زما زه د روانه ډرامه تر پایه ونه ګورم. زه د روانه ډرامه تر پایه ونه ګورم. زما کسل حسونه هم وي استغنا دې وکړي. زه د روانه ډرامه تر پایه ونه ګورم. زما کسل حسونه هم وي استغنا دې وکړي. او مال دې ژوند راکړي غزل دې راله نه قتلوي. مال دې ژوند راکړي غزل دې راله نه قتلوي. دوی که دوزخ ته ځینو خیر بله ګناه دې وکړي. بیا ووایه. مال دې ژوند راکړي غزل دې راله نه قتلوي. دوی که دوزخ ته ځینو خیر بله ګناه دې وکړي. ډېر ښکلی دی غزل صاحب. اکثر له ستاسو کوم مرکې مونږ تلي نورو ملګرو سره تاسو کړي دي هغې کې اکثر له تاسو غزلونه شریک کړي دي. آیا په بل صنف مو کار نه دی کړی که څنګه؟ یاره جی ځان کتنه په ټولو صنفونو باندې کومه لګیا یم. خو زه دا وخت هم زه یو استاد شاعر نه یم. زما مرګرو ته ضرورت دی استادانو ته. نو زه بار زه چې کله نظم ولیکم زما کم نږدې مرګري دي کم ما استادان دي نو هغوی ما منع کوي د دې نه چې یاره نظم ولیکه نه ملیکه بس ته غزل ولیکه ته غزل کامیابولی شي. به زه د هغوی په دغه باندې روان یم. کله د هغوی نه پټ خپله هڅه کوم او هغوی راسه محفوظ دي. خو بیا هم لکه زما کوم استادان دي د هغوی په مشوره باندې روان یم. د هغوی سوچ دا دی چې زه غزل ولیکم. صحیح. الله دې وکړي چې ستاسو حافظه تیزه شي او غزل هم ولیکي پښتنو له نور الفاظ هم راوړي. غزل صاحب دغه شعرونه دغه الفاظ به مو د کتاب په صفحو کې کله ګورو؟ یاره د کتاب خبره ده ډېر ملګري د کتاب خبره کوي. خو زما خپل یو توهم دی یو وهم مې دی یو عقیده مې ده شاید زه خطا یم په دې کې. خو زما چې څومره سوچ دی زه یم چې یاره کتاب د سړي د ژوند ټول تصویري. نو زه غواړم چې زه کله د خپل ژوند تصویر مکمل کړم او زه یو اخیری یو داسې انتها ته ورسم چې یاره ما خپل استادان مال اجازه راکړي چې او ته اوس ولیکه کتاب. نو د هغې نه پس به انشاءالله کتاب نغه کوو. صحیح. دا کوم استادانو ذکر چې تاسو کوئ نو لازمي ده چې دغه استادانو نمونه واخلئ هغه به دا پروګرام ګوري؟ یاره استادان ټول د ادب مشران چې کوم دي هغه زموږ استادان دي په خصوصي توګه چې ما سره ډېره زیاته مینه کوي. زه د هغوی ډېره زیاته شکریا ادا کوم قیصر افریدی صاحب چې مله ډېر وخت راکوي په دومره تنګ لنډ تڼ وخت کې. نو ډېره زیاته شکریا ادا کوم. نور هم ډېر ملګري داسې شته که د هغوی نومونه زه اخلم دا مطلب خبره ډېره اوږدېږي خو هغه په خصوصي توګه ځکه یادوم چې هغه د استازۍ نه علاوه نور محبتونه زه هغه سره لرم. صحیح. الله دې وکړي چې ستاسو دغه محبت او دغه مینه قایم او دایم وساتلی شي او پاتې شي. غزل صاحب مخکې د اور نور به سره څه شریکوئ؟ غزل دی چې په سوله باندې مې دا غزل لیکلی و چې جنگ دی بلا وخوري او اور دی په ټوپک ولګي. جنگ دی بلا وخوري او اور دی په ټوپک ولګي. سوله دی ناوي شي په مخ دی ورته چک ولګي. جنگ دی بلا وخوري او اور دی په ټوپک ولګي. سوله دی ناوي شي په مخ دی ورته چک ولګي. یاران دی دومره په شدت یو بل ته غاړې وځي. یاران دی دومره په شدت یو بل ته غاړې وځي چې سایه ماته شي او ملا کې هم څک ولګي. یاران دی دومره په شدت یو بل ته غاړې وځي چې سایه ماته شي او ملا کې هم څک ولګي. او تاسو
د شوي جنگ تاوان په یو بل واړولو. تاسو د شوي جنگ تاوان په یو بل واړولو، زمونږ هم د ورکورونو دي درک ولګي. تاسو د شوي جنگ تاوان په یو بل واړولو، زمونږ هم د ورکورونو دي درک ولګي. زیان خو به هلته وکړي یاره چې مقتول هم ته یې. زیان خو به هلته وکړي یاره چې مقتول هم ته یې. کډه دې هم د یتیمانو پاټک ولګي. زیان خو به هلته وکړي یاره چې مقتول هم ته یې. کډه دې هم د یتیمانو پاټک ولګي. او دا چې څو وارې پکې شوي دي بمي چاودنې. دا چې څو وارې پکې شوي دي بمي چاودنې. غزل نن د اتڼ هم په دې سړک ولګي. ډېر ښکلی. دا شعر بیا ووایه اورو. دا چې څو وارې پکې شوي دي بمي چاودنې، غزل نن د اتڼ هم په دې سړک ولګي. ډېر ښکلی دی غزل صاحب. حد شاعري د ستاسو کمال مو پکې کړی دی. ښه اخرنۍ غزل راشه شریک کړئ، بیا پروګرام راغونډو. خجی اخیری غزل لی او بالکل تازه غزل لی. او مطلب لګی ته خیری بالکل ارشاد چې زه خود زاره یم نه منم خپل عکسونه. زه خود زاره یم نه منم خپل عکسونه. زما وجود نو او تاره لويستل عکسونه. زه خود زاره یم نه منم خپل عکسونه. زما وجود نو او تاره لويستل عکسونه. او ما په خپل ذات کې کوی قاف جوړ کړی و سړیا. ما په خپل ذات کې کوی قاف جوړ کړی و سړیا. ما د مودونه د یو څو سړو خوړل عکسونه. ډېر ښه شعر دی، بیا ووایه. ما په خپل ذات کې کوی قاف جوړ کړی و سړیا. ما د مودونه د یو څو سړو خوړل عکسونه. د یو سړي کردار په 1 روپۍ 15 ځایه خرڅ. د یو سړي کردار په 1 روپۍ 15 ځایه خرڅ. د یو سړي د مخ 1500 بدل عکسونه. بیا وایه بلا. د یو سړي کردار په 1 روپۍ 15 ځایه خرڅ. د یو سړي د مخ 1500 بدل عکسونه. او چرته چې زه نه ومه هلته مې ژوندۍ خاطرې. چرته چې زه نه ومه هلته مې ژوندۍ خاطرې. چرته چې زه نه تلمه هلته زما تلل عکسونه. چرته چې زه مړ ومه هلته مې ژوندۍ خاطرې. چرته چې زه نه تلمه هلته زما تلل عکسونه. او قابل غور مقطع ده چې ارشاد ته د تارونو په ځای سترګې پر رباب وتړه. ته د تارونو په ځای سترګې پر رباب وتړه. زه د تبلې په ځای وهمه د غزل عکسونه. بیا وایه راشي. ته د تارونو په ځای سترګې پر رباب وتړه. زه د تبلې په ځای وهمه د غزل عکسونه. ښکلی ملګرو. غزل مومن هر یو شعر د اوریدو لایق دی او په کار دی چې مونږ یې واورو. شاعران زمونږ د پرمختګ، زمونږ د ژبې پرمختګ غواړي، زمونږ مخکې تلل غواړي. او دا شاعران دي چې پښتو ژبه ژوندۍ ده ګینې. پښتو ژبه به ډېر مخکې ورکه شوې. الله دې دوی له ژوند ورکړي، الله دې دوی ژوند کې برکت واچي. دغه شان دی د پښتو ژبې دپاره خدمت وکړي. غزل مومن صاحب په لنډو ټکو کې د پیرزونې مینوالو له پیغام ورکړي، بیا به اجازت غواړو. مننه جی. لنډ بس یو څو خبرو کې لویه خبره ده، خو زه غواړم چې یو څو خبرو کې راغونډه کړم. مشوره کوم ملګرو سره. پیغام نه دی، پیغام لوی خلک ورکوي. په دې وخت کې چې کومه پالیسي روانه ده، دا پالیسي مونږ دې ته راړولې چې دا د پښتو په خاوره ده، د پښتون په خاوره. نو زما څومره اندازه یوازې د پښتون په خاوره نه ده، دا په دلته زمونږ په دې خاوره، دا په افغانستان کې زمونږ د بابا نیکه خاوره هغې باندې شته دی. دغسې فلسطین کې، دا په سعودي عرب ته ماحول جوړیږي، دغسې نورو ملکونو ته که نه. نو که مونږ وګورو کله کله مونږ دا وایو چې یاره د پښتون قوم سره یو ځایتیا روان دی. صحیح ده، دا په خپل ځایتیا روان دی او د هغې مونږ پوره غندنه کوو. خو د دې چې کله ته قدر مشترک وګوري، مطلب هغه سبب وګوري چې یاره ولې په دې ځینې قومونو باندې ظلم کیږي، نو د هغې اخري نتیجه دې ته راوځي چې یاره دا مسلماني نه ده، مسلماني. او دا مثال په طور یو مذهب سره تعلق ساتل، مذهبیت، مسلمانیت، دا دې پسې خلک لګیا دي. باید موږ خپل مذهب پوره مطالعه کو، موږ د خپل مذهب نه ځان خبر کو. مذهب چې کوم دی ژوند دی، دا پرمختګ دی، دا ترقی ده. نو که سړی لا مذهب شي هغه لا ترقی شي،
هغه په ژوند کې ترقی نه راځي، د هغه په ژوند کې پرمختګ نه راځي. زما اندازه داسې ده چې د خپل مذهب پوره مطالعه پکار ده او د هغې رهنمایي باندې چې کوم دی تلل پکار دی. صحیح. ملګرو د غزل ممون صاحب خبرې تاسو واورېدې او زه به درته په لنډو ټکو کې دومره ووایم چې دیو مطلب دا و چې خبره یا پښتون ته چل نه دی، چل ټول اسلامیت ته دی او زمونږ اسلام ته دی، زمونږ دین ته دی. او چېرته چې هم پښتون سره ظلم په دې وجه روان دی، چېرته چې هم پښتوني هغه به مسلمان وي. نو په دغه وجه باندې دا ټارګټ شوی دی. غزل صاحب پروګرام پیلزونې نه د وخت ورکو، د وخت راکولو او د دې ناستې او جهان مننه کوم ستاسو. مننه جي، ستاسو د زیار کوششونو زروار مننه. د ډېرو ستاینو وړه دي چې تاسو ته زه ویم، خو دا یو شي او اخري پای انتهایی نو که زه لګیا شم نو په ګنټو ستاسو مننه نه ختمیږي. بیا هم په لنډو لفظونو کې ډیره مننه، زروار مننه، جنتي شي. ډیره مننه ستاسو هم. ملګرو پروګرام پیرزونه پروګرام کې را سره نن او غزل مومن صاحب تاسو د خوندور شعرونه واورېدل. د دې ترڅنګ زموږ ملګری سراج خان داود زین اسو د دې هم ډیر زیاته مننه کوم، ستاسو هم ډیر زیاته مننه کوم چې تر دې دمو برداشت کو. ان شاء الله بیا به ملاقات کیږي د یو نوي ملګري سره. تر هغې دمه چیرته یې ها د آباد او بریالي اوسئ.